بر ټاپس کې موږ تاسو هر کله سي فریم انتخاب کو یا کوم ډیزاین انتخاب کو کمپوننټس کې چې د غواړو کریټ کوم تاسو یا ایډیټ ټولز نه ماسک نه استفاده کو دا هم تاسو سره راتلونکي لیکچرونو کې به تاسو په غږیږو. باقي پاتې کېږي موږ تاسو راځو یو شیپس دلته ډرا کومه سمنه سیټینګ پینل ته راځو. سیټینګ پینل هم تر ټولو مهم ټولز دي چې همدغه ذریعه باندې موږ تاسو خپل ډیزاینینګ کوو سمنه هډ او ویډ ته راځو چې د غواړي هډ او ویډ تاسو د یو آبجیکټس کوم او زیات کې د جنو هډ تاسو کومولای دي جنو ویډ کې تغیرات راوستي شي چې د غواړي دواړه موږ سره یو جې هډ او ویډ تغیر سي دلته موږ تاسو راځو هغه ته راځو آپشنز باندې کلیک کوو ګورو ویډ تاسو زیاتوي هډ هم موږ تاسو سره دواړه په عین وخت کې موږ سره چې کوم او زیات کیږي او هډ او ویډ د جنم تاسو چې کولای شي په ډیفالت د جنم هم تاسو چې کولای شي کم او زیات کولای شي. راځو بل چې موږ تاسو لرو مثال تاسو غواړئ روټیشنز کې تغیرات راوړي روټیشن کې هم تاسو تغیرات راوستي شي هر څومره ډیګریز روټیشنز تاسو پکار وي د جنب تاسو چې کولای شي تغیرات راوستي شي او چې د رائټ کلیک کو د جنب تاسو فلپ هاریزنټلی ورټیکلی موږ سره فلپ کی اوس فل حال سنشته دا چې د زرا شمه دا موږ تاسو ډرا کو کلر ورکو او یو ټیکس زولي کما ام د سیغه لپاره ټیسټینګ لپاره او فریم تاسو انتخاب شیپس تاسو انتخاب کی هاریزنټلی زو به ټول ګروپ کما او اوس کې چې درازو هاریزنټلی ګورې موږ سره موف کوي ورټیکلی موږ سره چې کوي او کی کوي نو مختلف هغه تاسو د جنم چینج ولای سي او چې د زیرو ورکما نو به واپس موږ سره مستقیم ځکه اوس را نه غي زو به واپس را شمه رائټ کلیک ورټیکلی هاده دی هم ډایرکشن موږ سره زیرو به کو بيخي چینج او د جنم تاسو چینج ولای سي بهترین طریقه موږ سره دار بيخي ګډوډ شو خو دغه ټولز نو تاسو چې کولای سي استفاده تر کولای سي کنټرول زد به واپس هغه رینډو سټایل کې موږ سره اني به واپس نورمال سټایل سره راځي. ریډیوس تي موږ سره ریډیوس هم تر ټولو مهمه موضوع ده موږ سره او زیات استفاده کیږي. ریډیوس لپاره استفاده کوو ګور موږ تاسو سره کله سي شیپس راینزل کو نو هغه شیپس موږ تاسو سره په کوم سټایل کې وي سکوير سټایل کې وي موږ سره چې د غواړي د دې د کوم بارډر سي دي دا بارډر تاسو ریډیوس کی خاطی کی نو دې جربه موږ تاسو ریډیوس نه استفاده کولای شو ډایرکټ د عادت ورکو ورته سودی موږ سره وي 10 پکسل دی ګور 10 پکسل بارډر ریډیوس سول موږ سره شارټ کټ طریقې موږ سره دا د جنم تاسو ریډیوس کولای شي لکه عموما بٹن دا شین سم تاسو کریټ کو نو همدغه ریډیوس ته موږ تاسو چې کو استفاده کو ا دې جنم تاسو وان ساید دو ساید هم کولای شي لکه دا موږ سره ټاپ لیفت دا ان ټاپ لیفت ته 0 دی وي ګور ټاپ لیفت ته موږ سره 0 شو به انتخاب او ته بل موږ سره چې دا باټم لیفت دا باټم لیفت ته سمره وي او ته داري موږ سره 55 دی نو ګور باټم لیفت موږ سره 55 سو لکه د شیپس کې به موږ سره کومه کوي دا موږ سره چې دا باټم رائټ دا ته باټم رائټ دی 0 سو نو ګور باټم رائټ هم 0 شو نو دلته تاسو چې کولای شئ یو سایت هم موږ تاسو انتخاب ولرئ نو سټایل نو هم دی د جنم تاسو چې کولای شئ تغیرات پکې راوستئ چې تاسو کې لیکچرز کې به پی او چې نه میکس تاسو ورکولای شئ. بل چې موږ تاسو لرو هغه موږ تاسو سره کنسټرینټس دي موږ تاسو سره کنسټرینټ هم موږ سره مهمه موضوع ده ګوري چې دلته موږ تاسو په خپل فریم کې یو ډیزاین سوکو لکه زه راځم دا ډیلیټوما او دلته موږ تاسو راځو یو سرکل دلته ډرا کوما سمنه سرکل ته موږ تاسو راځو یو کلر هم ورکو لکه دا کلر زه ورکوم ګوري هر کله چې فریم موږ تاسو انتخاب کو فلحال کنسټرینټ دي چې دا لیفت او رائټ ده سمنه نو ګوري چې د لیفت او رائټ ته د خپل فریم سایز کم او زیات کوم نو ګوري شیپس هم ور سره کم او زیات کی یا ټاپ کې موږ سره چې کیږي موږ تاسو مووینګ کو خپل فریم اندازه کم او زیات کو نو د زموږ تاسو کوم آبجیکټس په فریم کې داغه هم موږ سره چې کی خپل اندازه کوچنی یا لوی کوي موږ سره خو چې د رائټ طرف نه کو نو ګوره موف کیږي نو موږ نو ګوري موف کیږي نو موږ سره نو دلته موږ تاسو ځکه ورته انتخاب کړی چې موږ تاسو ورته ویلي کنسټرینټ موږ سره شي وي هغه ټاپ او تم چې د رائټ ورته انتخاب کو نو ګوره چې د فریم تر شو نو موږ تاسو مووینګ کو نو ګوره آبجیکټ هم موږ سره موف کیږي یا چې ته موږ تاسو سنټر انتخاب کو نو سنټر به موږ سره سنټر تر راځي که ټاپ کې وي که باټم کې تاسو سره وي دا به موږ سره موف کی مهم آپشنز زه تر ټایم موږ تاسو آیکنز د ډیزاینز کو سمنه هغه آیکنز به موږ تاسو خپل فریم موږ تاسو کم او زیات کو نو آیکن هم به موږ سره چی سي موف شي د غیر لپاره هم تاسو مهم آپشنز دي چې تاسو انتخاب کولای شئ سدیجنه دواړه موږ سره چی دا یو آپشنز ده دوړ موږ سره سیم کار کوي اوس چې د باټم کو نو ګور دا موږ سره چې کیږي موف کیږي موږ سره چې د لیفت رائټ ته هم موږ سره موف کیږي نو دا موږ تاسو سره چې آپشن سو
نیکس راځو بل چې موږ تاسو لرو هغه موږ تاسو لیئرز دي دغه به پس موږ تاسو کوي چې ته غواړئ یو لیئرز تاسو چینجوي سمونه لکه موږ تاسو دا ډیسکټاپ ځه صحیح شو ډیسکټاپ تاسو لیئر تاسو غواړئ چینج کوي نو مختلف نارمل ته چینجوي نارمل تر ازیا زموږ د شیپس انتخاب کوم کلر ته دی لایټ ته چینجوي مختلف سټایل سره موږ سره ډارک ته تاسو چینجوي د جنوي تاسو چې کولای شئ خپل اغلیار سټایل تاسو تغیر کولای شئ نو زه فریم چې کله موږ تاسو انتخاب کې څو اپشنز نو د موږ سره لکه لی اوټ ګریډ دا ګریډ موږ تاسو سره ډیر هیلپینګ کوي په ډیزاینز کې لکه عموما ویب سایټ ډیزاین چې کوو یا موبایل اپلیکیشن ډیزاین کوو موږ تاسو ګریډ راولو لکه نورمالي موږ تاسو په یو ډیسکټاپ ډیوایس کې موږ تاسو 12 ګریډ ان 12 کالمز لرو د دې جنبه تاسو چې کولای شئ اندازه ورته انتخاب کولای شئ ګور ګریډ موږ ته موږ سره راغی سمونه کلیک کی ګریډ اپشنز دي کلر دي جن تاسو انتخاب ولای شئ یو کلر سي د خوخوي ګریډ کې وی ګریډ رو کالم دواړه راوړي چې تاسو تویل کالم موږ سره راولي سمونه او چې ته رو موږ سره راولي ګوري کالم سره هیلپینګ کوي یو ډیزاین تاسو کوي تاسو ورته وي چې لیفت سایډ او رائټ سایډ د موږ سره چی سي یو دواړه خوا د موږ سره مرجنس وي کالم دی پاتې شي او د ډیزاین د موږ سره فکس همدغه کالمونو مطابق راشي نو هغه وخت کې به موږ سره ګریډ د لی اوټ کې موږ سره ډیر زیات کومک کوي دلته به موږ تاسو کولای شو چې خپل د ګریډ اندازه هم انتخاب کول کوس موږ سره سودي موږ تاسو سره 15 دي ورته 12 دي 12 موږ سره راځي 12 نه زیات نوي موږ سره لس راولي کلر چینجوي فیصدي تاسو چینج کوي ویډ ور کوي سټرایک موډ کې راولي لیفت سایډ ته راولي رائټ سایډ ته راولي مختلف دي موږ تاسو سره هر یو ډیزاین چې تاسو په کار ویدل تاسو ګیټر اندازه هم تاسو ورته کم او زیات کوي سمره نو دلته موږ سره سټایل سي کالم ته چینجوي ډیر آسان اپشن دي خپل پکې کارو کوي ایزی اپشن دي موږ تاسو سره راځو نیکسٹ بل موږ تاسو لرو هغه موږ تاسو سره فلس راځو فلس موږ تاسو سره کلرز ورکو لکه هر کله چې نورمالي موږ تاسو یو آبجیکټس دلته راولو یا ډرا کوم تاسو ډایرکټ موږ سره چې کیږي فل کلر موږ سره راځي نو فل کلر تاسو داخل کلر تاسو چینج کولای شئ زبلار شمه دا ګریډ به ختم کوم کې به کوم نو کلر پیټرن موږ سره راځي هر یو کلر چې تاسو خوښ وي دلته تاسو انتخابولای شئ که چیرې فار ایگزامپل تاسو سول سټایل موږ سره یو کلر ورکړي لینر موږ سره کولای شئ 2-3 کلر تاسو ورکړي لکه فرست کلر دی ته موږ سره چی وي فرست کلر دی دا وي سیکنډ انتخاب کې سیکنډ کلر دی چی وي سیکنډ کلر دی ته دا وي د جن تاسو فیصدي هم انتخابولای شئ چې کوم کلر دی په کوم اندازه کې موږ سره وي په کوم څومره فیصدي کې وي ډایرکشن هم تاسو انتخابولای شئ چې په کوم ډایرکشن کې موږ سره راشي نو مختلف ډایرکشن دی لینر تاسو استفاده کولای شئ بل پوینټس راولي کلیک کې دلته موږ سره دریم کلر هم تاسو راوستئ شئ بل راولي د سلورم هم راوستئ شئ دویم انتخاب ورته دویم د دې کلر کې دی دریم انتخاب ورته دریم سره په دې کلر کې اندازې هم دلته تاسو انتخابولای شئ سټایل ډایرکشن ټول کې تاسو تغیرات راوستئ شئ د جن دا اپوزیټي هم تاسو چینجولای شئ لکه زه راځم سولټ تر راځم دن دا کلر د موږ تاسو سره اپوزیټي د جن تاسو چې کولای شئ کم او زیات کولای شئ دلته موږ سره په دې سټایل کې تاسو په کار دي سرکل موډ کې مختلف ډایرکشن دی موږ سره هر یو ډایرکشن دی تاسو په کار وي د جن تاسو کې کولای شئ که چې ته فل د ایمیج کې چې ته غواړئ تاسو رانزل کوي نو ګورئ کې نه کلر نه تاسو نه فل کوي یو شیپس غواړئ ته ایمیج ته تاسو فل کی ایمیج ورته رانزل کوي نو چوز ایمیج لارس لوکیشن انتخابو اوکے کا اوپن ایمیج انتخاب اوپن ګورم هغه شیپس کې هغه ایمیج موږ سره چې کیږي انزل کیږي ډرا کیږي موږ سره همدغه شان که چیرې زلار شمه بیرته واپس ویډیو هم تاسو رانزل کولای شئ سمونه او که چیرې بیرته واپس راشو سول بیرته واپس ماغه کلر راځي مثلا کلر کوډ هم تاسو چینجولای شئ ار جی بی په شکل کې سی سی اس په شکل کې مختلف کوډز دي هر یو سی تاسو خوښ وي ټایپ دي چې تاسو ورته تغیر کولای ډاکومنت کلرز دي فلحال زموږ تاسو په ډاکومنټس کې کم کلر یو سی وي دي هغه ټول لیست دلته موږ سره شو کیږي ځکه دلته ما الریډي سو کلر یوز کړی دي نو دی په اساس باندې موږ تاسو چې کیږي ټول کلرز دلته موږ سره ښکاری نو څومره کلرز داخله په ډاکومنټس کې موږ سره یو سی وی هغه ټول کلر دلته موږ سره شو کیږي د جن تاسو شو هډ هم تاسو کولای شئ سمونه یعنی کلر کې چې غواړئ شو هډ کې نور کلرز هم تاسو راوستئ شئ مختلف کلرز دي که چې د فیصدي زلار شم سل فیصدي کما ګورم دا کلر به استفاده شي که چې دا زه هډ کما بل کلر یوز کیږي پی که چې دا زه هډ کم او که چې دا ډیلیټ وای نو د ماینس باندې کلیک کوم ډیلیټ کیږي مثلا بل چې موږ تاسو لرو
سټروک کې خو موږ تاسې کارو کوو شیپس ته غواړئ تاسې کلرز ورکوئ بارډر کلر غواړئ تاسو تغیروئ نو بارډر کلر هم تاسو تغیر کولی شئ دا به زه لږ دې سټایل ته کومه نو ګوره بلیک کلر دی موږ سره ورته بلیک د نه وي هر یو کلر چې تاسو خوښ وي دې جنو کې کولی شئ اندازه هم دې جنه تاسو کم او زیات کولی شئ انسایډ د پکار دی آوټ سایډ د پکار د موږ سره ریډیوس شکل کې ټاپ د خوانه د غواړئ صرف بارډرز ورکړي باټم د خوانه بارډرز ورکړي همدغه شان نور آپشنز دي ډیس سټایل کې غواړي اوکې کې او که چې د غواړي آل نو چار ګرد اني فور سایډ موږ سره چې ورکوي بارډرز موږ سره ورکوي څه شو نو دا موږ سره بارډرز ول او که چې د غواړي ریموف نو ګوره بارډرز موږ سره چې کېږي ریموف کېږي موږ سره زه به یې دې اندازه لږ کوچنی کوم نیکست موږ سره افیکټس دي افیکټ هم موږ سره زیات استفاده کوي ان شیډول لپاره موږ سره استفاده کوي ګوره افیکټ باندې تاسو کلیک کړئ نو ګوره تاسو انتخاب شوی اوبجیکټ ته موږ سره شیډوز ورکړل به دې چې تاسو شیډو مختلف کلرز انر داخل کې ورکړي بلر شکل کې شیډو راوړي بیک ګراوند بلر راولي سمونه مختلف ډیزاینز دي هر یو ډیزاین چې تاسو په کار وي د جنبه تاسو چې کولای شئ انتخابولی شئ او کې کولی شئ دې چې موږ سره شیډو افیکټس دي موږ سره سیټینګ د موږ سره کې چې د غواړئ سیټینګ تاسو کې ایکس ډایرکشن کې غواړئ شیډو اضافه کې وای ډایرکشن کې غواړئ شیډو اضافه کې بلر غواړئ تاسو کم او زیات کې نو ګوره بلر موږ سره سپریډ هم تاسو چې کولی شئ کم او زیات کولی شئ هم دې چې تاسو کلر ورته انتخابولی شئ خپل شیډو لپاره او دلته پرسنټیج فیصدي تاسو غواړئ کې چې د غواړئ کم او زیات کې نو ګوره ماغه کلر کې شیډو موږ سره راغوښتل چې د لاړ شو دا وایټ کو نو ګوره وایټ کې موږ سره چې اوکې شو نو افیکټ دی سیټینګ نو چې دا زه بیت زیرو کوم نو ګوره دا شیډو موږ سره به ډیره ښه ښکاري لکه عموما ډیزاینز په تاسو کتلی وي شیډو موږ سره لري چې داسې ټاپ لیول یا برابر کې سټایل کې موږ سره ښکار شي